قلم چې تناسي بې غیرته کېږي او چې ټوپک تناسي قلم نه یو سره ظالم کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانان ورونو، خصوصا هغه افغانان او هغه مسلمانان ورونه چې هغه په افغانستان یا په پاکستان کې اوسېږي یا په پښتو ژبه پوهېږي، اکثره د ما خبره هغې ته متوجه ده. د پاکستان ملایانو تش په نوم مفتیانو، بعضې تش په نوم علماو یې یو نوی منافقت، یو نوی دسیسه شروع کړې ده چې هغه د افغانستان د خلکو په اړه ده. پاکستان د دنیا په جغرافیه کې، د دنیا په نقشه کې یو داسې ملک دی چې په هیڅ صورت کې نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د حکومت او د عوامو ترمنځ هغه وطن او فاصله ختمه شي. نو هر وخت دی کوشش کوي چې د حکومت او د عوامو ترمنځ یو وطن، یو فاصله پیدا کړي. نو د هغې دپاره دی هر قسم ممکنه لار لټوي، که هغه د عالم پخلوي، که د مفتي پخلوي، که د شیخ الحدیث پخلوي، او که د عامو خلکو پخلوي، که په هره طریقه باندې وي دی دغه طریقه په مخ وړي. نن چې په افغانستان کې یو سرتسري امنیت راغلی دی، یو اسلامي نظام حاکم دی، الحمدلله علما، مفتیان، شیوخ، هر څه موږ په افغانستان کې لرو. موږ اوس د پاکستان نه فتوا ته ضرورت لرو، نه مدرسې ته ضرورت لرو، نه شیخ الحدیث ته ضرورت لرو، حتی یو سالا یو مشورې ته هم ضرورت نه لرو. خو بیا د یو قسم منافقت شروع کړی، هغه خلک خصوصا چې هغه د عالم او د ملا په جمع کې دي. دا خلک دوی ځکه مخته کړي دي چې دوی پوهېږي چې د افغانستان خلک چې دي هغه یوازې او یوازې چې دي هغه د عالم خبره مني. افغانستان خلک خپل علماو ته، خپل هغه خلیفګانو ته او خپل مرشدینو ته هغه ډیر احترام او قدر لري. نو دوی رجګېږي چې اوس په هغې باندې خلک بدنوم کړي. نن په افغانستان کې اسلامي نظام قایم شوی دی، دوی موږ ته د پاکستان نه فتوا رالیږي یا د پاکستان نه مشوره رالیږي، هیڅ ضرورت نه ورته لرو. هیڅ یو افغان د دې صلاح او شورا ته ضرورت نه لري. نو هیڅ څوک د دوی کوشش نه کوي اول دوی ته وایي چې موږ ته فتوا ما رالیږئ، ما مشوره رالیږئ او نه درته ضرورت لرو. او بیا د افغانستان خلکو ته یو چې هیڅ کله د دوی په خبرې باندې ونه غولېږئ. د دوی د مفتي په نوم رجګېږي، د هر بیان چې تاسو ګورئ هغه به د عالم سپکوی وي، هغه به د یو خلیفه، د یو د دین د سړي سپکوی وي، حتی د قرآن او د حدیث سپکوی وي. په پاکستان کې چې هر عالم دی هغه داسې نه چې ولې داسې لږ فکر وکړي که دوی سره چېرته د پاکستان عام وخوستی وای دی، نو ولې دوی هغه د خپل اردو زبان هغه پنجابیانو ته دا خبرې نه کوي. خو هغه د پښتون په نامه، هغه د پښتو غږېدونکي ملایان چې هغه د پنجاب زمن دي خو لیکن په پښتو غږېږي، هغه موږ ته دا خبرې کوي. کله کله خلک په علماو بدګمانه کوي، کله د میک په امیر المؤمنین او په عمراو باندې بدګمانه کوي. دوی یوه خبره کوي هغه په میډیا نشر کوي. کله کله د دوی بعضې مفتیان، یو ورځ یو مفتی هغه ریجکټ شوی و په خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله ورعا باندې، په هغې باندې د کفر فتوا کړې وه. نو هغه دومره خړ سترګې شي، دومره بېناموسه او بې حیا شي چې د موږ یو د دین خلیفه په هغې باندې دی د کفر او د شرک فتوا کوي. خبره څه شی ده؟ ولا دا واقعه بیان کړي، دا واقعه په قرآن او په حدیث کې نشته. اوس زمانه کې چې هر واقعه پیښیږي دی ته په قرآن او په حدیث کې پیدا کوي. هماغه عالم یو ځان ته مفتي او اهل حدیث وهابی دی، هغې سره مو خپله خبرې وکړئ، هغه دی چې دغه په قرآن او په حدیث کې نشته، دا واقعه ولې بیان کړي دو. نو هر څه دی په قرآن او په حدیث کې پیدا کوي او په قرآن او په حدیث باندې خبر هم نه دی. او دغه رقم ته بل مفتي رجګېږي، دا یو د منیر شاکر په نوم باندې دی، په هر بیان کې به د حدیث او د قرآن ګستاخي وي. دا شی په قرآن کې نشته، دا په حدیث کې نشته. ښه د دوی دغه عقیده ده، د همدغه علماو دا عقیده ده چې بغیر د لا اله الا الله محمد رسول الله د ویلې نه څوک نه مسلمانېږي. نو همدغه علماو نه زه پوښتنه کوم چې پیدا کوي په قرآن کې دغه جمله، دغه کلمه په قرآن کې چیرته ده؟ نو هر څه چې په قرآن کې ګري نو دا کلمه په قرآن کې ورته پیدا کوي. که په قرآن کې نشته نو د تو په نیز باندې خو دا کلمه نه دو، اما چې نه دو نو د دې نه بغیر ته مسلمان نه یې. او دغه رقم ته یو بل لوی منافقت چې هغه دوی شروع کړی دی، هغه د امارت مشران
چې هغې یو نمونه به زه درته وییم. امیر خان متقي یو ورځ د رسنۍ سره په مرکه کې یوه خبره وکړه. یو رسنۍ خبریال هغه پوښتنه کړې د امیر خان متقي نه، وایي امریکا چې دو یا ملل متحد چې دی هغه افغانستان تر هغې پورې په رسمیت نه پېژني چې کله افغانستان کې ښځې ته حقوق ورنکړی شي. امیر خان متقي ورته وایي که د دې سره ریښه د ښځې حقوق وای، ولې دا حقوق د فلسطین مسلمانانو ته نه وړي؟ ولې هغه په فلسطین کې چې شهیدونه کېږي هغه ښځې نه دي، هغه انسانون نه دي، ولې هغه د حقوق حق نه لري چې د متعدد حقوق رخیي؟ بله ورځ همدغه خبره په دغې الفاظو باندې د پاکستان یو ملا فضل الرحمن په نوم باندې هغې یو خبریال راوغوښتی د ځون سره یې کټاکې کینولی. خبریال همدغه پوښتنه په دغې الفاظو تر کړې او فضل الرحمن په همدغسې جواب ورکړی لکه امیر خان متقي. او دا د دې لپاره داسې کیږي چې خلکو ته په ذهن کې دا ورکړي چې د پاکستان د ملیانو او د امارت د ملیانو مشوره یو ده، خبره یې یو ده، فکر یې یو دی. نو ځکه دی داسې یو منافقت په مخ وړي چې دی خبرې هغه رقم خبرې وکړي لکه څه رقم چې د امارت مشرون کې دی. کله کله د اوس دغه یو مفتي هغه رجې کېږي په ښځې تعلیم باندې خبره کړي. یاره وایي دومره بې ادبه دی چې دی دغه یو کمعقلتوب یو جهالت دی چې په افغانستان کې ښځې ته ازادي نه ده ورکړې شوې. د ښځې د تعلیم په اړه باندې مخکې مونږ یوه ویډیو کړې ده، مونږ یوټیوب کې هم شته، فیسبوک کې هم شته، هغې کې په دې باندې مونږ پوره خبره کړې ده. خو لیکن صرف همدغه خبره به دلته د دې هغه منافقت تستخي چې ویس دی لګیا دي د افغانستان په عمره اوسې چې دا د ښځې تعلیم ته اجازه نه ورکوي. بیا دلیل څه وایي په قرآن کې موږ ته پیدا کړي چې د ښځې تعلیم نه راووي. تاسو می ته په قرآن کې پیدا کړئ چې د ښځې تعلیم نه راووي. خپله دی یو وهابی او یو فنجفیری عالم او بیا یې چې تاسو هغه حنفي مذهب چې دی په هغې کتاب کې ورته پیدا کړئ. نو مونږ که چېرته دلیل پیدا کوی شو که نشي پیدا کوی، که ثبوت لري که نه لري، د تاسو مشوره ته، د تاسو فتوا ته، د تاسو علمیت ته نور مونږ هیڅ ضرورت نه لرو. مونږ الحمدلله په افغانستان کې اوس علما لرو، شیوخ لرو، مفتیان لرو، د هیڅ چا مشورې ته، د هیڅ چا فتوې ته ضرورت نه لرو. نو هغه خلک ته یم چې هغه مسلمانان هغه د افغانستان وګړي دي، نور د دغه خلک نه ځون وساتئ او د دې فتوا ته هیڅ غوږ مه نسئ. قسم په الله یو څو مفتیانو په نامه باندې چې په پاکستان کې دي دومره لویه د کفر دسیسه ده چې کفر ته دومره خدمت یې کفر ته روان کړی چې هغه کفارو خپله کفر ته دومره خدمت نه وي کړی. کافر چې ریجګېږي په افغانستان کې 100 کله کفار وجنګېده، هیڅوک هم د اسلام نه نشو وړولی، شیدون یې کړو، بمبار یې کړو، خو لیکن د اسلام نه نشو وړولی. ولې؟ ځکه چې هغې د زر لیار غوره کړي وه، د اسلام نه نشو وړولی. اما پاکستان د یو عالم رمخته کوي، یو مفتي په جمعه کې کس رمخته کوي، هغه خلک ته د عالم په نوم باندې بلکې قرآن او د حدیث نوم مخالف هغې باندې خبره کې خلک د اسلام نه وړوي، په علماو یې بدګمانه کوي، په احادیث یې بدګمانه کوي، په قرآن یې بدګمانه کوي او بېځایه خبرې پسې کوي. نو ټولو مسلمانانو ته د مونږ دا عرض دی چې هېڅوک د دې فتوا او د دې بیان دې نه وروي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.